یو ملګري دا پوښتنه کړې ده چې موږ ډېر خلک ولیده چې کله اذان کېږي نو بیا دا دواړه ګوتې دا غټې ګوتې راپورته کړي او مچې کړي او بیا په سترګو باندې کړي. آیا دا مسله کتاب کې شته که نه؟ محترمو دا مسله به په غور ځکه اورئ چې ډېر ملګري به د دې مسلې متعلق زما متعلق دا وایي چې دا بریلی دی. د تاسو زما خبره پوره واورئ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنام والمرسلين. أما بعد، محترم مسلمانانو، یو حدیث باندې تحقیق او یو سپینږیری مولوي صاحب دی، مولوي حکیم مظهري صاحب، او د شاګردانو یا د خپل هم دلته د ځانه سره حکیم الامت هم لیکلی دی. یو موضوع روایت دی، یو ډېر ضعیف روایت دی، پر هغه باندې یو 15 منټه تحقیق کړی دی. نو تقریبا 12 ځایه داسې غلطۍ کړي دي چې بیخي غټې غلطۍ دي. 15 منټه بیان دی، موضوع روایت دی، یو بدعت دی د هغه د اثبات لپاره. 12 یې دومره غټې انتهایي غټې غلطیانې کړي دي چې د انسان عقل کار پر پرېږدي. نو چونکې چې دا مسله یو خو د حدیثو ده، کنې موږ به بحث نه وای باندې کړی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احادیث دي، د هغه دفاع پر موږ باندې تقریبا فرض ده، ځکه دغه فن دی او په دې کې چې دا رقم دغه وسي نو دین دی، د دین او د حدیثو په خاطر. او دویم د دیوبندیت په خلاف، د دیوبندیت په نامه کې دونه کار تقریبا د دیوبندیت خلاف چا نه دی کړی لکه د چې په دغه یوه ځای کې کړی. نو دا د دیوبندیت په خلاف هم، د حنفیت د فقه په خلاف هم، او د احادیث په خلاف هم ډېر سخت ګزارو. نو ځکه موږ مجبور سو کنې د ده د سپینږیرتوب او د ده د حکیم الامت والي خاطر باید موږ کړی وای. خو ځکه چې د رسول الله مبارک مسله راله حکیم الامت صاحب، او یا د دین مسله راله، یا د حنفیت مسله راله، یا د دیوبندیت مسله راله، نو بیا موږ ته حکیم الامت نه ښکاره کېږي. خو دا زموږ د پښتنو او زموږ د افغانانو ډېره لویه بدبختي ده. په هند کې چې به حکیم الامت پیدا سو نو ټول کار به د بدعاتو خلاف کوي، او په موږ کې چې حکیم الامت پیدا سي اول کار و بدعاتو ته خدمت شروع کړي، د الله سنن، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنن در پښو لاندې کوي. نو دا ډېره د افسوس د درد خبره ده. دا مولوي صاحب مطلوب ته راځم. دا مولوي صاحب پر هغه روایت تحقیق کړی دی چې هغه د اذان په وخت کې د شهادتینو په وخت کې چې د اذان کې د شهادت کلمې ویل کېږي، په دا وخت کې دا دوې ګوتې هغه مچوکېږي او پر سترګو تېرېږي او قرة عیني هغه کلمات ویل کېږي. د دې د حسن یعنی چې دا حدیث حسن دی، دغه فیصله یې کړې ده. په هغه کې د په فقهي طور باندې ډېره درنه غلطي کړې ده چې د هغې څه دا معلومېږي چې حضرت حکیم الامت صاحب په فقه کې بیخي هېڅ معلومات لري نه، بیخي د فقه سره نه دی ولد. او دا رقم د حوالو کې چې دی کومې حوالې وایي په هغه کې نو هغه هره یوه پر هغه ځای زه درته واضح کوم، بیا درته خبره چې دا مسله زموږ فقهاو کړې ده که نه؟ محترمو دا مسله زموږ فقهاو کړې ده، دا په کتابونو کې شته. دې باندې که څوک فتوا لګوي نو دا په دې خپلو اکابرو باندې فتوا لګول دي. د دې لپاره دا وګورئ، دا تحتاوي دی، حاشیة التحتاوي، دا په مناقب الفلاح باندې ده. دا اول جلد کې دا صفحه ده 215 باندې. دا ما سره مکتبه ده، مکتبه محمدیه، دا د چمن والا مکتبه ده. دا حواله د فقهي کتاب د تحتاوي علی المراقي د هغه سره اخیستې ده. نو حکیم الامت صاحب ته زه دا وایم چې حکیم الامت صاحب دا دونه مسلمانان په دا مسله باندې خطا باسي، نو ستا ولې خو سترګې دا ګوتې هم په دا وخت کې ته مچکوې او پر سترګو یې تېروې، سترګې دې سم کار کوي، نو ته ولې دا مسله د ردالمحتار څخه نه راخې چې ردالمحتار رد کړې ده؟ ردالمحتار دا شامي دا تبه د دې دویم جلد د دې باب الاذان کې پر دې تتمه باندې دغه مسله راخیستې ده چې دغه مسله چې راخیستې ده د قحطستاني او د غیر څه، بیا دا د مسند الفردوس دغه روایت چې راخیستې دي د هغه وروسته وایي وتمامه في حواشي البحر للرملي عن المقاصد الحسنة للسخاوي
وذكر ذلك الجراحي وأطال ثم قال ولم يصح في المرفوع من كل هذا شيء. نو تبا یا جراحین نه پیژنې یا به رملین نه پیژنې یا به د په خبره ستا سر نه خلاصېږي. که دې په دا سر نه خلاصېږي نو تا ته چا وایي چې ته د فقه میدان ته ورداخل سه. که دې په دا سر خلاصېږي جراحي پیژنې چې څوک دی نو دا جراحي به زه بیا ته در وښیم. دا كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر على ألسنة الناس دا کتاب والا دی. هغه پر دا روایات باندې پر ګردو باندې رد کړی دی او دا کتاب هم رد المحتار یې باندې کړی دی. نو ته چې تحتوي وایې نو ولې رد المحتار نه وایې؟ نو ته یو مردوده مسله چې په تحتوي کې ستا رد المحتار رد کړې ده نو ته هغه ولې نه وایې؟ دا د فقهي جانبه شاید ځکه صحیح ده په علم الحدیث کې خدای د خبرو څه معلومیږي چې په هغه کې دی مهارت نه لري، هغه د فن نه دی، د بل په فن ورګډ شوی دی ځکه نادرې دي شوي دي. او د دې ځایه څه بیا معلومیږي چې دا ګوره خیانت رقمه خبره ده او دا ډېر لوی تکلیف دی چې انسان خیانت هم کوي په علمي حوالو کې. دا اوله خبره سوله چې د رد المحتار څه حواله نه ده ویلې او په رد المحتار کې دا مسله رد ده د جراحي په حواله باندې د رملي په حواله باندې دا هغه نه ده ویلې او مردوده مسله یې راخیستې ده د تحتوي على المراقنه. دا اول چې دا مسله شته دا تفسیر روح البیان دی اتم جلد دی ما سره دا د بیروت والا چاپ دی او صفحه د 351 دی باندې دا مسله کړې ده. ويستحب أن يقول عند سماع الأولى من الشهادة الثانية صلى الله تعالى عليك يا رسول الله وعند سماع الثانية قرة عيني بك يا رسول الله. دقه مسله چې علامه طحطاوي رحمه الله لیکلې ده دقه مسله علامه بروسوي رحمه الله لیکلې. تفسیر روح البيان اتم جلد صفحه 300 او یو کم 50. ويما حوالات د روح البيان څه کړې ده؟ روح البيان د روح البيان مؤلف داغه حوالات دلته په حدیث کې پیښول او دا مسله کول دا بیخي غیر مناسب کار ده. د دې څه بیا دا معلومیږي چې ته د روح البیان چې کوم مذهب دی داغه سم داغه په حدیث کې کوم مذهب دی داغه سم نه خبره او د روح البیان خپل رتبه هم تاسو نه در معلومیږي چې داغه حدیث کې رتبه څنګه ده. دا بیا په دا کې بیا دوه ډېرې سختې غلطۍ دي. هغه غلطۍ دا دي چې ګوره صاحب د روح البیان هغه مذهب دا لري هغه موضوع روایت موضوعي نه حکیم الامت صاحب موضوعي نه موضوع روایت موضوعي د زما قسم په رب العالمین که په ټولو انواعو د علوم الحدیث کې هیچ هم لیکلی یو خدای رقم چې دا اوس پر راوغورځېږي لکه داسې اوس د حکیم المتون دا نوي نوي حکیم المتونه چې وایي خو صحیح ده خو موضوعي روایت د الله د رسول د احادیثو په انواعو کې هیڅ وجود نه لري. موضوع روایت دی هغه موضوعي جلا شی دی در هغه لاندې ډېرې انواع راکړی شي. موضوع جلا شی دی موضوع درواغ ته وایي. دا دی هغه امام د عبد الفتاح ابو غدار رحمه الله په التعلیقات الحافله کې په یو سل اوه صفحه کې په دغه دویم سوال کې پر دغه عالم باندې بحث کوي. دا ردی وایي چې د ده مذهب دا دی وایي چې درواغ یعنی د علما چې وایي دا احادیث ذکر کوي نو یا به صحیح وي په دې کې خو کلام نشته یا به ضعیف وي سقیم به وي. په دا سقیم کې به یا سقیم ضعیفه وي یا به مکذوبه او موضوعه وي. که صحیح خو کلام نشته کې که بیا د هغه رقم بیا وایي که چیرې موضوع وي پر هغه بیا خبره کوي اخر بیا دې ته راځي. الكلام وسيلة إلى المقاصد ويعز ابن عبد السلام دا وایي چې کلام وسیله و مقاصد ته ده. فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب حرام فإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح. بیا کذب پکې روا دی. دا بیا وخت واجب دی وخت بیا څنګه دی. دا یو سل اته صفحه باندې دا خبره کړې پر دې باندې الفتاز ابو غدا صاحب چې ګوره نو د دې خدا مناسبه د مسلک دا دی چې د کذب په دغه سی روایتو کې جایز بولي. نو ته چې دا روایت د په وجه باندې قوي کوي نو د خو کذب دروغ د مذهب دا دی او دا عبد الفتاح ابو غدا صاحب څه وایي؟ عبد الفتاح ابو غدا صاحب وایي وهذا غلط جسيم جدا واستدلال باطل نعوذ بالله منه. دا مردود حواله د چې ذکر کوي په حدیثو کې او حواله د حقي د روح البیان. علامه کوثري رحمه الله د روح البیان په اړه څه وایي؟ د په مقالات کې 358 صفحه کې پر د باندې د پر ژوند د پر تالیفاتو پر دې باندې خبره کړې ده. بیا وایي وفيه أيضا من وجوه البيان ما تستلده الأسماع إلا أنه لا يتحاشى عن النقل عن كل من هب ودب على غلوه في وحدة الوجود.
یو خو په دې کې مشکل دا دی چې دی هسې چې باد یې وایي هسې چې پر پښو کېږي بس د دا ګور څه دی حوالې وایي نو په حدیثو کې د دا رقم خلکو خبرې نه دي معتبرې او بل دی په وحدة الوجود عقیده کې غالي دی نو دا هغه خو بل خیر دی دا د وحدة الوجود عقیده خو د دې سرکار نه لري خو په نقل کې دی عن كل من هب ودب دی نو دا رقم سړی په احادیثو کې نه پیښیږي په احادیثو کې نقاط او هغه خلک چې انتهایی محتاط وي هغه پیښیږي دا دویمه غلطي سوه دا المقاصد الحسنه د امام سخاوي رحمه الله د په اول جلد او په صفحه 390 باندې بحث کوي په دې مسله او هغه حدیث متعلق چې وروستو خبره درته کومه د هغې نه پس د یو 15 حوالې پې پیش کوي چې دا مسله شته نو امام سخاوي رحمه الله د دې مسلې متعلق د 15 علماو خبره کړې ده او رد یې پرې نه دی کړی معلومیږي دا چې دا 15 واړه د علماو دا خبرې د ده په نسبت باندې صحیح دي خبره حضرت مظهري صاحب چې ورسره حاکم الامت لیکلی دي هغه دا کوي چې وایي امام سخاوي 15 واقعې نقل کړي دي پر دې باندې رد نه دی کړی نو امام سخاوي صاحب رحمت الله علیه رد کړی دي دا چې سړی بدعات ثابتوي د هغه خوارکي بیا سر نصف خلاص په دې رد باندې په دا هر واقعه کې رد کړی اول دغه د مثال په توګه په دا اوله کې خدا دی لا یصحو ویلی دي په دویمه کې بسند فيه مجاهیل مع انقطاع ویلی دي لم اعرف ویلی په پای کې د ټولو سره اجمالي دا رد کوي لا یصح فی المرفوع من كل هذا شیء هېڅ شی لا په مرفوع کې دا نه دی صحیح نو هغه د سر دی هم پر رد کړی دي د پای دی هم پر رد کړی دي په هر یوه کې هم خپل رد کړی دي څه یې دلته کړي دي څه یې بیا بل ځای کړي دي دا خو لږ نوره خواري هم غواړي هغه دا یو رد خو دلته رد کړی دي دا بسند فيه مجاهل دا بیا وګورئ په تذکرة الموضوعات کې علامت طاهر پتني په موضوعات کې راوړي دي یعنی موضوع دی که په هر څونه پینو کې سره ثابت کې دا موضوع دی ځکه په تذکرة الموضوعات کې هغه هم ذکر کړی دي او دغه د توصي روایت رد یې نه دی باندې کړی نو دا په مقاصد حسنه کې هم دا رد شته خو که دا رد نه وبولې صحیح دی دا د هغې کې نو دا په تذکرة الموضوعات کې دا رد شته ذوق اللامع کې دا په تذکرة الموضوعات کې دا رد شته او دغه د توصي روایت دا علامه سخاوي رحمه الله دغه دا کتاب دی الضوء اللامع لأهل القرن التاسع علامه سخاوي رحمه الله هغه محمد بن أبي نصر الشمس البخاري ويعرف بخواجه لقيه الطاووسي دغه د طاووسي روایت چې په داخل کې ذکر کړ دي بهارات وهو متوجه منها إلى مكة دی مکې لکلی فسمع منه حديثا مرسلا د دسه یو حدیث مرسل واورېدی ګوره په مقاصد حسنه کې چې هلته هغه د توصي څخه مخکې هغه روایت دی دا پر هغه هم رد دی او دا توصي چې ذکر کړی دی دا هم رد ځکه دا هغه د توصي یو روایت دی نو فسمع منه حديثا مرسلا فيما زعمه د زعم مطابق کې مرسل حدیث واورېدی علامه سخاوي څه وایي بل هو باطل بلکې هغه روایت باطل دی حکیم صاحب راجع پر کړی دی بل هو باطل وایي خو دا خوارکی کتاب دا غواړي چې څوک د اخلاص کې داسې وګوري یو وری پیدا کړي خالي دغه غواړي نو رد پر کړی دی باطل ورته وایي دا هغه کوم روایت دی شی درته واضح کوي وهو من قبل عند سماعه من المؤذن كلمة الشهادة ظفري إبهاميه هغه وایي دا روایت دی باطل دی رد خوارکی پر کړی دی نو کتاب به څوک وګوري دا یوه غلطي سو په دې دغه کې دویم دلته شدید استراب دی حکیم صاحب کوم روایت چې ته اصل دی په هغه کې انمولتین د سبابتین دي هغه وایي دغه او په بعضو کې دي چې ابهام او سبابه وي او په بعضو کې دي چې زفرین د ابهامینو دي نو فقه چې کوم حکم ثابتوي هغه غیر دی د هغه حکم چې په حدیث هغه موضوع روایت کې دی په دې کې دغه استراب هم دی نو دا ګویا کې درې غلطۍ شوې په دا درېیمه خبره کې یو دا دی چې دی وایي سخاوي صاحب رد نه دی باندې کړی سخاوي صاحب پر هر یوه هم رد کړی دي په پای کې پر ټولو رد هم کړی دي پر اول هم رد کړی دي دا چې ته نور سره پنده ستا د پند سره ناولدوالي دي او بل دا تذکرة الموضوعات کې پر دغه روایاتو باندې رد شته او دا پر دغه روایات باندې په کشف الخفا کې تفصیلي پر رد شته او دا باندې خپل سخاوي رحمه الله د توصي څخه مخکې چې کوم روایت دی پر دا باندې په ذوق اللامع کې باطل ورته ویل سوي دي نو دا ردود تا نه دي لیدلي شته یا ته نه یې په پوه سوی شته خبره د دې متعلق چې کوم حدیث راغلی دی
نو دا حدیث متعلق دا امام سخاوی رحمه الله په المقاصد الحسنه کې درې خبرې کړي. یو خبره د دې حدیث متعلق دا کوي، حدیث ذکر کوي او بیا وروسته وایي ولا یصح، دا حدیث صحیح نه دی. راځئ چې وګورو چې ولا یصح د محدثینو په اصطلاح کې څه مقصد دی. محترمو، دا ولا یصح متعلق به درته دا یوه حواله درکړم. مرقات کې مرقات دریم جلد کې د مرقات دریم جلد او صفحه واویا دی وی علامه ابن الحمام رحمه الله فرمایي وقول من يقول في حديث انه لم يصح، سوچ د حدیث ذکر کولو نه پس لم يصح وای کدا کومه نه شي چې د خبره صحیح ده، خو بیا دا په حدیث کې عیب نه دی چې په حدیث به عمل نه کوي، ځکه حجت موقوف نه دی په صحت باندې. لم يصح دا معنا چې حدیث صحیح نه دی، خو کوم روایات چې قابل د احتجاج دي نورم شته، لکه دې په وی بل الحسن کافر، بلکې حدیث حسن هم کافی دی. حدیث صحیح دا یو قسم دی، حدیث حسن دی، حدیث ضعیف دی، حدیث موضوعی دی. موضوعی روایت باندې عمل صحیح نه دی. نو امام سخاوی رحمه الله چې لم يصح وی دا معنا نه ده چې دا حدیث قابل د احتجاج نه دی، بلکې دا معنا چې دا صحیح روایت نه دی بلکې حسن دی، او یا چې د حسن نه مرتبه کمه د ضعیف دی. نو ډېر ملګري دا وایي چې لم يصح دا معنا چې په دې به عمل نه کوي، داسې نه ده. دا مرقات ته دریم جلد صفحه واویا دې موضوع متعلق با سره 500 نه زیاتې حوالې دي، خو چونکې زمونږ استاسو مقصود اختصار دی یوه حواله مې ذکر ده. رم ډېر ستر ډېر لو ډېره بنیادي غلطي ده، په دې باندې به ډېر علما هم خطا وتلي، ځکه علما خو د علم الحدیث سره اکثره شناخت نور سره لري، د مصطلحاتو سره، نو په دا باندې به ډېر علما خطا وتلي. دا ډېره لویه سهوه ده پنې. لا یصحو چې د حدیث بعد ذکر سي، نو دا نفي د صحت کوي، خو نفي د ضعف هم کوي او نفي د حسن هم کوي که یې نه کوي. یعنی کله که یو حدیث ذکر دی د هغه شاته لا یصحو ذکر دی، نو اوس د دې لا یصحو دا معنا ده چې دا موضوع دی، باطل دی، که دا معنا ده چې نه صحیح نه دی، کېدلی شي چې حسن دی وي، کېدلی شي چې ضعیف دی وي. دا خبره دلته دوې اصطلاحګانې دي. حضرت صاحب دلته دوې اصطلاحګانې دي، دوه قسمه کتابونه دي. یو قسم ته وایي کتب الاحکام، بل قسم ته وایي کتب الضعفاء والمجاهیل او والموضوعات. لا یصحو که په هغه کتابونو کې چې د احکامو دپاره لیکل سوي دي، لکه د اته چې اوس حوالې ځینې وایه، په دا رقم کتابونو کې چې لا یصحو ذکر سي، بیا دلته نفي د صحت کوي، هغه نفي مستلزم نفي د حسن او د نور ضعف لره نه دي. هغه په کتب الاحکام کې د لا یصحو دا معنا ده د اته چې ذکر کوي. او که لا یصحو په کتب د موضوعاتو د مجاهلو د متروکینو کې ذکر سي، بیا د لا یصحو دا معنا ده چې دا باطل دی، موضوع دی، درواغ دی. ته چې کوم لا یصحو رااخې دا د موضوعاتو په کتابو کې دي، دا د علامه سخاوي په کتاب کې دغه اصل هدف دا غدي، اگر چې مشهور روایت دا د علي قاري رحمه الله په موضوعات کې سته، دا په تذکرة الموضوعات د طاهر په تنی کې سته، دا په موضوعاتو په نورو کتابونو کې سته. ته چې کوم لا یصحو رااخې دا لا یصحو د موضوعاتو د کتابو دي، د دې مطلب فقط دا دی چې موضوع دی. دلته دی نه دی چې نفي د صحت کوي، نفي د حسن و نفي د ضعف نه کوي، دلته د لا یصحو معنا موضوعون دی. دغه خبره یو او په دا روایت کې بیا په خاصه توګه لا یصحو په معنا د موضوعون دی. د دې لپاره به ته وګورئ موضوعه المصنوع في معرفة الموضوع، در دا حدیث لاندې چې د بیا لا یصحو لیکلی بردي عبدالفتاح ابو غده صاحب رحمه الله بیا لاندې تحقیق کړی دی، دلته د لا یصحو معنا عین په موضوعون کړې ده. او هلته په علي قاري رحمه الله په خبره کې څه خبره شته، هغه به زه په اخر پای کې انشاءالله تعالی درته وایم. دا چې ما وویل چې لا یصحو یو په کتب الاحکام کې ده، یو په کتب الموضوعات کې ده. په کتب الاحکام کې د هغه معنا ده لکه د حکیم مظهري صاحب سیه کوي، او په کتب الموضوعات او په کتب الضعفاء په کتب د متروکینو کې دا معنا نه ده وروره. مدعای وجه دی، دلیل د بله ځایه پر وایه دی وایي په دا کې زما سره 50 حوالې دي، نو ته 50 سره غلطي وایه، پر غلط ځای وایه. ګوره علامه ابن همات رحمه الله یو کتاب لري تنقید، په هغه تنقید کې دا قاعده ذکر کړې ده. علامه کوثري رحمه الله
په مقدمه د انتقاد المغني کې دا ځینې نقل کړې ده. اعلم أن البخاري وكل من صنف في الأحكام يريد بقوله لم يصح الصحة الاصطلاحية. چې کوم چا په بخاري دی او دا نور هغه خلک کتب الاحکام یې لیکلي دي، دا چې لم يصح ذکر کې د حدیث بعد د دې صحت اصطلاحي مراد دی. صحت اصطلاحي دا دی چې صحیح نه دی، نو کېدای شي چې حسن دی، کېدای شي چې ضعیف شي. ومن صنف في الموضوعات، چا چې په موضوعاتو کې تصنیف کړی دی، والضعفاء يريد بقوله لم يصح او لم يثبت المعنى الأعم، هغه عامه معنا اخي. ولا يلزم من الأول نفي الحسن أو الضعف. اول کتابونو کې چې لا يصح ذکر شي د دې څه نفي د حسن او نفي د ضعف، د بل ضعف چې هغه محتمل وي د هغه ضعف نفي لازم نه دي. ويلزم من الثاني البطلان. په دا دویم قسم کتابونو کې چې لا يصح ذکر شي د دې څه بطلان لازميږي، دا حدیث باطل دی. بیا دا اولنی کتاب دی، مقدمه د انتقاد المغني د علامه محمد زاهد الکوثري رحمه الله. داغه علامه محمد زاهد الکوثري رحمه الله یو بل کتاب لري د مقالات په نامه باندې، د هغه تقریبا پر 42مه صفحه باندې دی پر دا روایت باندې دی بحث کوي چې لا يصح په څه معنا باندې دی. علامه محمد زاهد کوثري رحمه الله په د مقالات 42 صفحه کې دا خبره الته پر یو حدیث باندې هغه الته لا يصح سره ذکر کړی، بیا یو ملا دا ورته چې د لا يصح صدا نه لازمي چې دی نو باطل دی بار پر دارت کی. ثم إن قول النقاد في الحديث إنه لا يصح بمعنى أنه باطل في كتب الضعفاء والمتركين. وكتب الضعفاء والمتركين والموضوعات كده لا يصح بمعنى ده باطل دي، لا بمعنى أنه حسن وإن لم يكن صحيحا. فدي معنى ندي چې دا حسن دي اگر چې صحیح نه دي، په دا معنی نه اخیستل کیږي. كما نص على ذلك أهل الشان، لکه دا خبره چې د دې علم خوندانو کړی دی، بخلاف کتب الاحکام. په کتب د احکامو کې بیا داسې خبره چې لا يصح ذکر سي، هغه نفي د صحت او د بیا مستلزم نه وي، نفي د حسن او د بل ضعف لري. چې دا علامه کوثري رحمه الله په مقالات کې پر 42 صفحه باندې ذکر کړی دی. دا خو به ډېر کتابو کې شته، خو پر دا باندې دریم هغه کتاب چې پر دې باندې بحث کړی دی، نو دا الرفع والتكميل في الجرح والتعديل دا عبد الحي الكلوي رحمه الله دا قاعده د غي ذکر کړی ده. پر دې باندې عبد الفتاح ابو غدار رحمه الله د ابن همات رحمه الله دا قول، د کوثري رحمه الله دا قول په تفصیل نقل کړی دی. درې صفحې تحقیق دی، هغه وګورئ. په هغه کې یو خبره ده چې ګورئ ابن الجوزي یو کتاب لیکلی دی د موضوعات په نامه، دا هغه په رد کې سیوطي رحمه الله 4 کتاب لیکلی دی. یو کتاب دی النكت البديعات على الموضوعات، دویم التعقبات على الموضوعات، دریم اللآلي المصنوعة على الأحاديث الموضوعة. بل دا دغه کتابونه چې د دې دغه په رد کې لیکلي دي، په دغه کتابونو کې د علامه ابن الجوزي رحمه الله پر 300 روایاتو باندې تعقب کړی دي. په هغو کې خلیل لا يصح دي. نو ګورئ سیوطي په کتب د موضوعاتو په کتب هغه د دې څه یعنی مطلب د لا يصح څه موضوعونه اخیستي دي، دغه قرینه یې پکې ویلې ده. دا په تفصیل سره دا مسله څېړلې ده چې څه علما کې خطا وتلي دي، هغو ټول ته دغه غلطي د ابن همات، د کوثري او د دې په حواله د سیوطي په حواله باندې ورکړې ده. بل کتاب المصنوع في معرفة الموضوع د دې په مقدمه کې قول في الحديث لا يصح او لا يثبت، او دا ګر ده پر دې باندې تقریبا د 4-5 کې تحقیق کړی دی. دا عین دا خبره کې ثابته کړې ده چې لا يصح په کتب د موضوعاتو کې دا معنا لري چې یعنی باطل دی، او په کتب د احکامو کې هغه دغه معنا لري چې دا مولوي صاحب وایي. او بل دغه چند کتابونه دا ما دلته ذکر کړو زما سره پراته دي. بل قواعد في علوم الحديث په دې کې دغه مسله دغه عبد الفتاح ابو غدار صاحب هغه تعلیق کې ذکر کړی ده، په نورو کتابونو کې هم ذکر کړی ده. نو خلاصه دا سو چې مولوي صاحب ته چې کوم بدعت ثابتوي، موضوع روایت ثابتوي، دلته چې لا يصح ذکر دی، دا لا يصح په کتب د موضوعاتو د ضعیف روایتونو کې دي. دلته لا يصح په معنا د باطلون دي، او حواله چې کومه وایه هغه د کتب الاحکام څه وایه. نو دا ګوره امت هم په دې باندې ګوره دا د حدیثو سره ستا ناولتیا ده. نو دا
په دې باندې امت دوکه کېږي، یو موضوع شي یو درواغ شي د ثابتولو لپاره بیا انسان خطا هم وځي چې یو بدعت ثابتوي بیا سنت هم د مابین ځه ولاړ شي. نو دا دویمه خبره امام سخاوي رحمه الله کړې ده د خضر علیه السلام په دې روایت باندې وایي فيه مجاهیل. نو دا د مجاهیلو متعلق علامه زرقاني رحمه الله لیکلي دي، دا اول جلد دی وایي وقال سهیلي ان في اسناده مجاهیل وهو يفيد ضعفه فقط. کله چې محدث ته وایي چې په دې کې مجاهیل دي نو دا مفید د ضعف دي، نو دا معنا نه ده چې حدیث موضوعي دی بلکې ضعیف دی. د خضر علیه السلام د روایت باندې امام سخاوي صاحب د ضعف فتوا لګولې. دریم نمبر امام سخاوي رحمه الله دلته یو خبره کړې ده، یو بل سند ذکر کړی دی او په هغې کې دا ویلي دي چې په دې کې داسې رجال دي چې زه یې نه پېژنم. ثم روي بسند فيه من لم اعرفه. کله چې محدث وایي چې په دې کې داسې رجال دي چې زه یې نه پېژنم، دا دلیل د وضع نه دی، حدیث موضوعي نه دی. لکه دا زرقاني ده او 12 جلد دی، 355 صفحه ده. 355 صفحه باندې چې وګورئ دی وایي د امام ذهبي رحمه الله او د امام حاکم سے په یو مسله کې اختلاف دی. امام ذهبي رحمه الله ورته ضعیف وایي او علامه امام حاکم سے ورته صحیح وایي. د امام ذهبي سے وایي چې وشیخه سعید لا يعرف، د شیخ سعید دی هغه نشي پېژندلی، فانا له الصحه. نو امام زرقاني سے وایي ونزاعه انما هو في الصحه، د دوی نظام په صحت کې ده، والا فله شواهد ترفعه الى درجه الحسن. شواهد لري او درجه د حسن ته خېږي. نو د امام ذهبي سے او د حاکم اختلاف پدې کې دی چې حدیث صحیح دی او کنه، دې کې اختلاف نشته چې حدیث قابل احتجاج دی او کنه دی او حسن دی او کنه دی. نو کله چې یو محدث وایي چې په دې کې داسې رجال دي چې زه نه پېژنم، دا دلیل د وضع نه دی. سهوه پنځمه لویه سهوه دا ده چې دی وایي د خضر علیه السلام روایت په هغه کې مجاهیل دي او دا بل لاندې چې روایت پروت دی هغه کې بیا وفيه من لم اعرفه. نو اوس چې مجاهل پکښې وي د دې هم دا معنا نه ده چې دا موضوع دی، چې په من لم اعرفه محدث وایي د دې هم دا معنا نه ده چې موضوع دی. نو دا دواړه روایات هم هلته بیا صحیح کړي دي. مولوي صاحب دا علم دا رقم کلیات نه لري، دا په یو خاص ځای کې کله کله د دا مجهول سړي روایت قبول کېږي، کله ردیږي. ډېر کرته روایت د مجهول په وجه باندې موضوع ورته ویل کېږي. علل د ابن ابي حاتم، دغه علل د ابن ابي حاتم دا په لسو جلدونو کې هم دی، خو زما سره په دا یوه جلد کې را سره دی. په دې کې دی پر مجهول راوي پر روایت د ده څه به زه څو مثالونه ورته دا د دواړو جواب دی چې دی وایي من لم اعرفه، دا هم د دې سم وضع نه معلومیږي او په سند کې مجاهل دي د دې سم وضع نه، د دې دواړو څه وضع معلومیږي. دغه امثله دي. 1404 رقم باندې دی روایت کړی. وسألت أبي عن حديث رواه عبد الله بن المطلب العجلي عن الحسن بن زكوان، بیا حدیث ذکر کی، بیا دی وایي قال أبي هذا حديث كذب، دا حدیث درواغ دی. وعبد الله بن المطلب مجهول، دي کې د عبد الله بن المطلب دا مجهول دی، دا حدیث درواغ دی. نو د مجهول راوي روایت کله مقبول وي کله مردود وي، دا کلیه نه ده چې ته پر روایت کې به ستا لپاره ګټه وکړي. دویم د هغه ابن ابي حاتم رحمه الله 1906 رقم باندې په علل کې د خپل روایت راوړي او د دې صفحه ده 1416 د روایت رقم دی 1916. سألت أبي عن حديث رواه ابن أبي أويس قال حدثني أبي عن عمرو بن شيبة بن أبي كثير، دا روایت راوړي. دا روایت ذکر کی بیا قال أبي عمر بن شيبة دی مجهول وهذا حديث موضوع، ويغا مجهول دي خدا حديث موضوع دي، د مجهول په وجه دا حديث موضوع دي، درواغ دي، کذب دي، جهالت او وضع دا سره جمع کیږي. بل روایت دی راوړي 1540 صفحه ده، روایت رقم دی 2200. سألت أبي عن حديث رواه بقية عن أبي الفضل عن مكحول عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من سعادة المرء خفة لحيته. د سړي د نیکبختۍ دا ده چې ژر
ډېره ګڼه نه وي دا وایي د انسان نیکبختي ده دا حدیث رانه کړ قلت لابي من ابو الفضل هذا دا په حدیث کې چې په دا سند کې چې د ابو الفضل ذکر شو دا څوک دی قال شيخ مجهول دا مجهول شیخ دی وقال ابي هذا حديث موضوع باطل دا حدیث دغه مجهول په وجه باندې موضوع هم دی باطل هم دی دا مجهول راوي د مجاهل چې وایي په سند کې بیا وایي دا نه دی بل روایت دی درویش ساوتو اتیا باندې سألت أبي عن حديث رواه بقية عن أبي مسكين الجزري عن إسماعيل بن نشيد بهذا رواية نقل كي قال أبي هذا حديث منكر جدا دا منكر جدا دي كأنه موضوع وأبو مسكين مجهول دا جهالات فواجب باندي دا فمن لم أعرفه يا فدا مجهول باندي دي روايات دا موضوع دا جهالة الرواة وأثرها في القبول والأخذ دا پر موضوع ده د علم حدیث دا رقم په کلیات خو نه ثابتېږي چې مجهول پکې دی ولا مشکل نه لري دا پنځمه غټه صحوه نمبر څلورم نمبر اعتراض امام سخاوي رحمه الله داسې کړی دی په هغه روایت د خضر علیه السلام باندې مع انقطاعه یعنی حدیث مرسل دی دا حدیث مرسل دی حالانکه حدیث مرسل چې دی دا حجت دا دویم جلد مرقات دی 255 صفحه ده 555 معنی وایي لأن المنقطع يعمل به في الفضائل اجماعا نو که حدیث منقطع هم دی نو په دې باندې عمل کولی شي په فضائل مرسل وایي مطلقاً مقبول دی مرسل دپاره تمام ائمه خپل شرایط لري دا د حنفیو په نظم مرسل مطلقاً نه دی مقبول سیدي مرسل عموما مقبول دی كتاب الرد على سير الأوزاعي الإمام أبو يوسف رحمه الله وګوره د تحاوی شریف معانی الاثار وګوره مشکل الاثار وګوره هغه بیخي ډېر مراسل رد کړي دي دا مرسل خپل شرایط لري بیا مقبول وي داسې نه دی چې هر مرسل به رد راغه قاعده لاندې کړي او کوم چې علماو نصوص باندې کړي دي نو هغه خاص دغه دي هغه خاص تصریحات دي په دې کې ته تصریح ښکاره کړه د عالم ده چې دا مرسل مقبول دی او دا شپږمه غټه غلطي سوه چې حدیث ضعیف دی چې کوم متعلق د دې مسلې باندې وارد دی او د حدیث ضعیف متعلق به درته یو فیصله واورو دا مرقات او اول جلد دی دی کې صفحه د یوسل او شپږ ویشت دی په یوسل او شپږ ویشت باندې وایي الضعف حديث المسح لا يؤثر لما تقرر أن الضعيف حجة في الفضائل اتفاقا فضائل کی حدیث ضعیف باندې عمل دا روا دی دا مشکل نه لري د دې متعلق ما سره ډېرې حوالې دي او تاسو ته مې مش نمونه خروار یوه مسله وکړه دغه رنګې مرقات پنځم جلد صفحه یو سل پنځه باندې ده پنځم جلد 200 باندې ده دریم جلد صفحه 4 باندې ده مسله حضرت دا وای دا حدیث ضعیف دی او ضعیف په اتفاق د علماو په فضایلو د اعمالو کې حجت دی ولې صاحب ضعیف تو 40 انواع لري كم ضعيف حجتي دا ضعيف مطلقا حجتي ضعيف سيدي حجتي خو كم ضعيف دا خو اغا ضعيف شي چې ضعف محتمل وي دا خو ار ضعيف نشي ضعيف دو 40 انواع دي دا ډیره لو غلطي ده نو دا غلطي ځکه غټه غلطي ده چې ضعيف دو 40 انواع دي اغه دی چې کوم ضعيف په عباراتو کې دی اغه ضعيف چې ضعف محتمل وي ضعيف دو 40 انواع دي علامه عراقي علامه کوثري علامه نور ائمه هغه چې دا کوم تقسیم کوي په هغه کې دا وایي دلته وقال العراقي شر الضعيف الخبر الموضوع فالموضوع دا علامه کوثري رحمه الله پر یو عالم باندې رد کوي چې هغه دا ضعیف دی موضوع نه دی دی باره وایي چې ګوره دا ضعیف دا په اصل کې دا ضعیف تقسیم سوی دی او دا موضوع د دې ضعیف یو قسم دی قسم یې نه دی دا موضوع د ضعیف یو قسم دی اصل ضعیف پر څو انواع دي نو دی وایي وتاسعا نمرد بانكي انه يظن ان القول في الحديثين بالضعف في كلام العراقي عراقي دا ویل چې دا ضعیف دی واذا دا ځوان سوی دی چې دا د عراقي دا قول چې دا ضعیف دی دلته ينافي كونهما موضوعين نو چې ضعیف سو نو موضوع بنوي وهذا غفلة دا جهلتي غفلتي عن ان الموضوع من انواع الضعيف البالغة 42 نوعا چې موضوع خود انواع سره ضعیف دي ته دا موضوع ولې د ضعیف سره دا تاسو ځای جوړ کړی ته دا موضوع او دا ضعیف دا سره قسمین ولې ګرځي دا خو یو د بل قسم دي
خو ضعف د بعضو د محتمل وي. دا خلک چې ذکر کوي په عباراتو کې هغه داسې وي چې د هغو په دې سر خلاص دي چې دا بعضې ضعف محتمل دی، په بعض ځای کې بعض ضعف نه دی محتمل. چې ضعف نه وي محتمل هغه ته دوی موضوع وایي، دا بل ته ځي پوهېدو. خو مطلقا ضعیف او موضوع سره قسیمین ګرځوي. نو دی دا وایي چې دا 42 انواع دي. وقال العراقي شر الضعيف الخبر الموضوع. فضعيف کې هغه شر د انواع هغه موضوع روایتي. فالموضوع قسم من الضعيف لا قسيم له. موضوع خو د ضعیف قسم دی، قسم یې نه دی. نو دی بل دا وایي، اتم دی دا وایي چې دا په ظاهر اعمال دا مقبول دی، په دې کې دا حدیث مقبول دی. نو دا خبره کم حدیث مقبول وي؟ حدیث ضعیف چې یو ور ضعیف سي ضعف ثابت سي، بیا د هغه دپاره خو دا هم شرط چې په مقابل کې د صحیح روایت نه وي. نو د دې خو په مقابل کې صحیح روایت شته، په صحاح او مسانید او مصنفات او په امهات او کتب ټولو کې شته چې مؤذن چې اذان کوي نو دا خلک به جواب ورکوي. نو ته چې دا قرة عیني وایه بیا ګوتې مچې، بیا هغه هم نه دي معلومې چې ګوتې مچې، دغه مسبحتین سببتین کومې مچې، نوکانې مچې، ګوتې مچې، دا عمل چې ته کوې دا خو په دې په مقابل کې صحیح روایت شته. نو په دا رقم ځای کې چې ګوره بدعت ثابته سنت به خامخا درسه ځي. دا اوس سنت دی، متفق علیه سنت دی چې انسان په وخت د اذان کې به جواب وایي، او ته د دې چې دا بدعت کوې نو هغه سنت اتفاقي سنت دی هغه درسه پاتې کېږي. نو دا اتمه غلطي ده سخته. لسمه ډېره لویه غلطي ده، دا حسن دی. مولوي صاحب که دا ته د علما د رقم حسن ووایي چې دا وایي حسنون دی، هم د حسن مطلق دا معنا نه ده چې حسن مقبول دی. حسن کله کله علما استعمالوي په لغوي معنا باندې. امام ابن عبد البر په جامع بیان العلم کې روایت نقل کوي، د روایت بعد وایي هذا حدیث حسن جدا ولكن ليس له اسناد قوي. ته په دې ته د حسن څه معنا کوي؟ شعبه ته چا وویل چې ته ولې لما لا تحدث عن العزرمي وهو حسن الحديث؟ تدع عزرمي ولي روايتنا كيخو حسن الحديث دي دور طويل ولحسنه فررتو دا حسن دا وجنا دا رواياته لزم. نو دا حسن نم دا غسمانا نه دا مطلقا ميشا مقبولي. دا حسن نم دا هر دا علماء وخبل اصلاحات پاکستا دا خاص اصلاحات په وخت دا مقبول دي، دا خاص اصلاحات په وخت دا غم مردود يجي. دا لسمه غټه سهوه ده. او بل غلطي دا د لسمه تقریبا دغه جوړیږي، هغه بل نه جوړیږي، دا لسمه جوړیږي. خلاصه دا راوته چې حدیث سره څو قسمه دی. یو ته حدیث صحیح وایي، دویم ته حسن وایي، دریم ته چې دی هغه ضعیف وایي، څلورم ته موضوعي وایي. په دې موضوعي روایت باندې عمل ناروا. تا زده چیرې کې دا جدي تقسیم دا خو د کتابو کې نشته چې ته وایې یو صحیح دی، یو حسن دی، یو ضعیف دی، یو موضوعي دی. په دې تقسیم خو یوه خبره دا ده چې زما دي په رب العالمین قسم که په ټول عالم کې یو عالم هم داسې ده چې موضوعي دی په دا قسم راوړی. دا تاسو دا چیرې کې دا تقسیم. دویم دا دی یو د متقدمینو تقسیم دی، یو د متأخرینو تقسیم دی. یو د متقدمینو هغه تقسیم دی چې بس فقط حدیث پر دوه قسمه بولي، یو یې صحیح بولي بل یې ضعیف بولي. دا ضعیف کې چې د حسن خو هم غالبه سي، د ضعف خو هم غالب، مطلب د څه ضعف پکې څه حسن پکې څه صحت پکې دا ضعف محتمل وي هغه یې حسن ته وراړي. نو بل تقسیم یعنې دا ورسره اوس چې خطابي ورسره وکړي چې حدیث پر درې قسمه سو، صحیح، حسن، ضعیف. دغه ضعیف بیا ځله تقسیم دی دغه انواعو ته. دا تا چیرې واورېدئ دا څلور قسمه چې دي دا رقم جوړ کړه، خو په یو کتاب کې هم نشته. البته په بعضې کتابونو کې شته، هغه خو بیا دا رقم ذکر کوي. په دا شرحه د اول خو دا تقسیم چې څنګه دی دا زما په لاس کې دا معرفة انواع علوم الحديث د ابن صلاح دی. ابن صلاح خو دغسې وایي چې انواع د علوم الحديث چې دي هغه دغسې وایي چې انواع علوم الحديث کې دی وایي اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. حديث صحيح دی، بل حسن دی، بل ضعیف دی. تا دا کومه ځای دا تقسیم جوړ کړي، دا څلور قسمه کې جوړ کړي. یو دی صحیح کی، بل دی حسن کی، بل دی ضعیف کی، بل دی موضوعي کی. یو خو موضوعي ستنه دا وایي. د مصطلح تمام کتابونه دا وایي. نو تقسیم خو یا دا دی چې صحیح دی او ضعیف دی، یا دا دی چې صحیح دی، حسن دی، ضعیف دی. دا نور چې دا تت لاندې لکه دا خو دا موضوع چې دی دا نوعه ده. دا د کوثري صاحب په مقالاتو کې هم په هغه حواله کې او د علوم الحدیث ټولو کتابونه لیکلي دي.
او بقیه دا په هغه هم ستا استدلال نشي کېدای په کتابو کې دا سره ذکر په کتابو کې خو د خاص نوعي ضعف چې د هغه ضعف محتمل وي د هغه په مقابل کې یې وضع ذکر کړی دی چې د هغه ضعف نه وي محتمل. دا د ټولو علم الحدیث د ټولو کتابونو سره یو مخالف تقسیم دی. نوی حکیم صاحب نوی ایجاد کړی دی دا تقسیم. په علم الحدیث کې دا تقسیم نشته. نو دا خو بیا ستا دغه تقسیم را دی چې خالصه د سر انواع ذکر کوي. نو هغه خو یا دوه قسمه ته ویشل سوي دي یا دا دریم قسم حسن ورسره ګډ سوي دي. او پاتې سو که ته ټول اقسام ذکر کوي نو بیا خو بیخي ډېر انواع پاتې سو. بیا خو ګوره شاذ دی، منکر دی، معروف دی، معلل دی او مضطرب دی، مدرج دی، مزید متصل اسانید دی. نو دا خو ګرد پاتې سو. دا خو ته دا ګرد اقسام ذکر کوي بیا خو دا ټول پرېښول. که دا د سر تقسیم ذکر کوي بیا دا موضوعي د کومې خوا ورګډ کوي او موضوعي وجود لري نه بیا دلته ته به دا تقسیم ورګډ کړي. یو په متأخرینو کې بعضې د احکامو پر دغه باندې کړي دي چې د احکامو په لحاظ بیا پر څو قسمه دي. هغه د متأخرینو د دا رقم دي چې احکام غټ احکام په حسب د اصطلاح د متأخرینو هغه 5 دي. صحیح دی، حسن دی او یعنی ضعیف دی. هغه ضعف چې ضعف محتمل وي، ضعیف جدا دی شدید ضعیف ورته، او بل موضوع دی. په دې اعتبار بیا دا 5 انواع دي. نو په ضعیف کې یو هغه ضعف راسي چې هغه ضعف خفیف وي، بل به هغه ضعف راسي چې هغه ضعف ډېر وي خو دروازه راکم وي، بل به هغه فکر راسي چې هغه موضوع وي. نو خو بیا دا 5 دي. دا تا چې دا کم د څلور دي دا خو هېچا هم نه دي کړي دا تقسیم. نو دا په تقسیم کې ډېره لوسه او د ټول فن مخالف تقسیم دی دا. نو اوس د دې بعد چې ته کومه فیصله کوې چې په دې کې دوه ځایه اختلاف دي، یو د علاج لپاره دی، یو د علاج لپاره خو مطلقا صحیح دی، او په بل کې هم راجع دا ده چې دا موضوع نه دی، موضوعي ته وایه و موضوعي نه دی، حسن دی. نو دا فیصله د دې دونه دلایلو بعد به ستا فیصله ختمه سوه. نو هغه خو چیش پاتې سو، یو روایت هم نه دی پاتې په دې کې. نو په دا وجه باندې تا چې کومه فیصله کړې ده فیصله دې هم غلطه ده. څوک دا ګوتې مچې کوي او په سترګو باندې ږدي په نیت د شفا باندې چې الله زما سترګې روغې کړي. دا په اتفاق د علماو باندې روا ده. دا د علماء دیوبند هم عقیده ده، دا زمونږ د استادو د فقهاو هم ده، د محدثینو هم ده، او دې باندې د علماو تجربه هم ده. بله خبره دا ده اخرنۍ چې 12مه غلطي چې ګوره تا خو دا وویل زموږ خو په دې کې بحث نشته. د علاج دپاره که څوک کوي زموږ په دې کې بحث نشته. د علاج دپاره خو د دین د لحاظه بیا نه بولي، خو په دا مې سر خلاص چې د علاج دپاره هم دا روایت کافي نه دا خاص پیدا نه کوي. ځکه که دا علاجن دا دونه ښه علاج ستاسو درسره نو ته دا چشمې څه کوې چې لګولي دي. نو دا خو ګوره ستاسو دونه ښه دوا ستاسو سره درسره ده، دا موضوع روایت دا دی درسره، نو پر دې عمل وکړه چشمې ورته وغورځوو. نو ته دې څه دا معلومېږي چې دا روایت دا د هره جانبه ختم دی. دا هم د علاج دپاره نه دی صحیح، هم د دغه دپاره نه دی صحیح. بل دا چې په دا رقم ځای کې ته علاج کوې د لمانځه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سننو خامخا د هغه سره دا دغه ټکر راځي، ضد راځي. اخرنۍ خبره دا ده زه تمامو دیوبندیانو ته تمام علماو ته هغه ته زه دا یوه خبره کوم چې ګورئ دا علوم الحدیث ډېر اعتماد سوي دي. ګورئ دغه رقم تحقیقات دا موږ کې کوي نه پر دې باندې یو عالم څه وایي، نه څوک دغه یې پټ ورته وایي، نه څوک ښکاره ورته وایي. دا معلومه ده چې دا فن ډېر اعتماد سوی دی. او دا حنفیو په دې علم الحدیث کې په دې حدیثو کې ډېر مهارت درلودی. د دنیا خلکو پر حنفیو باندې به ځکه اعتراض کوي چې دا په حدیثو باندې اخذ نه کوي. او حنفیو به په هغو زمانو کې د دې په جواب کې دا کوثري صاحب ډېر ځایونه ورته لیکلي دي چې ځکه حنفیه پر هر حدیث عمل نه کوي چې هغه په علل د احادیثو پوهېږي. او ګورئ حنفیو دومره زبردسته کار کړی دی د سر په زمانه کې چې د امام صاحب سره روان دي. امام صاحب خپل روایت ځکه ډېر لږ د هغه شرایط ډېر سخت، او د امام صاحب په اصحابو کې څومره غټ غټ محدثین دي. یحیی بن معین دا د علم جرح و تعدیل امام دی. كل حديث لم يعرفه يحيى بن معين فليس بحديث. دا دومره غټ سړی دی او دا حنفي دی، غالي حنفي دی. امام ذهبي ذکر کړی دی. دا رقم په اوږدو د زمانو کې امام طحاوي ډېر خدمت کړی دی. هغه اعتراضات چې د نن سبا منکرین حدیث پر حدیثو باندې کوي د هغې اعتراضاتو جوابونه په مشکل الاثار کې بیخي ډېر شته. د حدیثو چې یو موضوع رااخلي چې د حدیثو یو فن رااخلي زموږ د علماو خاص کر د حنفیو ډېر زبردسته خدمت کې شته. نن موږ به دغه ځای ته ولاړ یو زموږ حنفیه په موږ کې ښه حنفیه هغه دی چې پر یو موضوع روایت دا تحقیق وکړي چې یو رقم یې صحیح ثابت کړي. او دا د احادیثو سره، دا د فقه سره، دا د دې ملت سره، دا د دې علماو سره، دا د دې نوو طالبانو سره دا انتهایي سخت دی، ظلم دی. نو علماو
او زموږ خاص کر زه د وفاق المدارس العربیه پاکستان دا نوو علماو ته په خاصه توګه زه دا وصف چې دا پن یتیم دی، دا خوار دی، دې ته چې کوم خلک ورلوېدلي دي نور یې پسې خوار کړی دي. د الله دپاره دا پن زده کړه غواړي، دا پن څه خواري غواړي. د دې پن دپاره د حنفیو چې کوم نوم درلودی هغه نن نسته، نن یې دغه حال دی. نو دا پن په دنیا کې ستا، زموږ سره نسته. نو پکار دا دی چې د دې پن دپاره موږ ته کوشش وکړو چې دا پن برته خپل حال ته یوړو چې د حنفیو سره په کوم سویه او په کوم اندازه کې د دې نقد ورسره او د دې د قبولیت او د اخذ کومې قواعد ورسره هغه بیا موږ ته راسي. الله پاک جل جلاله دې د دې پن د خدمت توفیق موږ ته راکړي. الله پاک جل جلاله دې موږ تاسو ټولو ته داسې علم را نصیب کړي چې د خلکو د ګمراهۍ او د ضلالت سبب ونه ګرځېږي، بلکې د خلکو د هدایت او د اصلاح سبب وګرځېږي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله.